په خوب کې د شنو پټیو او چینو لیدل د خوشحالۍ او رحمت ښکلی تعبیر. په خوبونو کې ځینې منظرې داسې وي چې زړه ته سکون ورکوي، روح ته خوشبو او ذهن ته امید. له دې جملې څخه یوه لویه نښه د شنو پټیو او چینو لیدل دي. خو دا خوب څه معنا لري؟ آیا دا یوازې یو عادي منظر دی که پکې پټ روحاني راز شته؟ علما کرام وایي که یو انسان په خوب کې شنه پټي، باغونه یا زرغونه ځمکه وویني، نو دا د خیر، برکت او رزق پراخېدو نښه ده. دا خوب دا ښیي چې دا سړی به د ژوند په یوه نوي پړاو کې داخلېږي، چیرې چې سکون، نعمت او خوشحالي به ورسره مل وي. امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي که څوک په خوب کې شنه پټي وویني نو دا د هغه د ایمان تازهوالي او د زړه صفاوالي ته اشاره کوي. دا داسې ښکاري لکه د انسان زړه چې د باران څاڅکو پرې مینځلی وي، پاک، نرم او ژوندی. او که څوک په خوب کې چینه یا روانې اوبه وویني، دا د الله د رحمت نښه ده. اوبه د ژوند نښه ده، نو دا خوب د رزق، ارامتیا او الهي فضل څرګندونه کوي. که اوبه صافې او رڼې وي، دا د نیک عمل او پاک نیت نښه ده. خو که څوک دواړه یو ځای وویني، شنه پټي او چینه، دا د جنت د یوې نښې په شان تعبیر لري. دا خوب وایي ستا په ژوند کې رحمت، خوشحالي او د زړه سکون را روان دی. او که څوک خپل مړ شوی خپلوان د شنو پټیو یا د چینو تر څنګ وویني، نو دا د هغه د جنتي مقام او د الله د رضا ښکارندویي کوي. نو که ته کله داسې خوب ووینې، مه ویرېږه، دا یو د امید پیغام دی. دا ښیي چې ستا رب در باندې مهربان دی او ستا ژوند ته به د رحمت او رزق او سکون څاڅکي نازلوي. که تا هم کله داسې خوب ولیده، نو دا معنی لري چې الله ستا د زړه خبر دی او ستا د ژوند په پاڼه کې د رحمت کرښه لیکل شوې. درنو دوستانو، که دا معلومات درته جالب وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل خوبونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ.